پر راولپنډۍ کې بله ورځ تقریبا 7 کالو ماشومه ده، هغه وفات شوی و. والد صاحب یې وی چې وفات شوی داسې وه چې معمولي غوندې کور کې څه وخوړل او فوډ پوایزن وغیره ورته وشو او بس معمولي چې کله څه خوړلي و چې هغه یې وخوړل نو الټۍ یې وکړې. وایي چې کله الټۍ وکړې او مونږ هسپتال ته بوتله، هسپتال کې چې هلته هغې وکتله نو هغې وایي چې یاره دا خو وفات شوې ده دا ماشومه. نو بس بیا خپل خپلوان خبر شو، جنازه یې وشوه او هغه ماشومه چې وه نو هغه دفن شوه. کله چې دفن شو نو په سبا باندې بیا د هغه ماشومې مور او پلار هغه مقبرې ته لاړل او د هغې قبر له. کله چې قبر له لاړه او قبر ته تلل نو چې ویې کتل داسې لرې یو کفن پروت و. نو چې هغه پلار یې وکتل نو هغه کفن چې و هغه وړوکی و. نو ویې چېرې دا کفن خو وړوکی دی او زما ماشوم هم د 7 کالو وه. کفن یې چې راواغسته نو ډایرکټ قبر له راغی. نو چې کله مور او پلار بیا قبر له راغله ویې کتل نو د هغه ماشومې قبر چې و هغې سره هم چیړ چاړ شوی و او داسې ښکارېده چې دا قبر چا چا کولو کړی دی. نو هغه ډایرکټ لاړ او مجستریټ سره بیا کیس داخل کړ او هلته کې ووایي چې زما د لور قبر دی دغه شان مونږ پرون خښه کړې ده او هغې قبر سره چا چیړ چاړ کړی دی. نو هغه حکم جاری کړ چې یاره دا قبر دوباره کولو کې او دا ماشومه پکې وګورئ چې دا څه چل شوی دی. نو هغه یاد ساتئ ګورئ هغې ریپورټونه او دغه خو به بیا راځي قبر کولو شوی هم دی او دا ماشومې چې کوم دی نو د هغې بیا دوباره پوسټمارټم وغیره شوي دي او چې څومره ټسټونه وغیره دي هغې وله کړي دي. دا داسې دور په مونږ باندې راغلی دی که نه چې مونږ خلکو به مخکې وی چې ځه لور خور او ماشومه دې دفن کړه نو بس داسې شوه چې د خاورو د لاندې شوه په عزت کې دفن شوه. نن سبا ګورې د دې به هم خیال ساتئ داسې خلک راغلي دي درندګان دي. ستا ماشومه ستا جینۍ ستا مړی چې کوم دی هغه ګورې په قبر کې هم نه پرېږدي. دا بعض داسې عاملان دا شیطاني عملونه کوي هغې دا مړي راوباسي داسې ماشومان یې راوباسي جینکۍ راوباسي تازه مړي راوباسي قبرستان ته لاړ شي د تازه مړي به هغې خپل عمل کوي هغه قبر وله کولو کړي. نو اوس پته لګي نه چې دا یې کولو کړی دی په دې باندې خو چې داسې الله ته به پته وي چې د جادو دپاره کولو شوی دی یا آیا بعض دومره درندګانی چې دغه شان د جینکو او دغه شان جینکۍ هغه وفات شي او دفنې کې څوک نو د هغې سره زیادتي وکړي قبرونه ولا د شپې کولو کې او چې مړی تازه نو هغې سره زیادتي مو کې ګورئ توبې به وباسئ چې دا کم حال په مونږ باندې راغلی دی. مونږ وایو په مونږ باندې زلزلې راغلی مونږ وایو په مونږ باندې سیلاب راغی په مونږ باندې د الله د طرف نه ازمایش راغی مصیبت راغی پلانکي ځای کې چې دی نو سیلاب راغی پلانکي ځای کې سیلاب راغی. نو دې حالاتو ته چې مونږ ګورو نو په مونږ باندې به راځي نه دا اوس ماشومه د 7 کالو ماشومه ده او هغې پته لګي نه چې دا اوس په کم دغه باندې داسې شوي دي. نو هغه خبره چې ما ته اول راورسېده ما ته پته ولګېده نو په ما سم دا ویښته ودرېدل چې دا کم دور راغی دا مونږ په کم دور کې اوسېږو لکه زمونږ مړي هم لاندې په ځمکه کې هغه هم اوس محفوظ نه دي. خپل له مړي حفاظت به هم کوې ته به ځې قبرستان ته او به ګورې چې یاره هسې نه چا ورسره چیړ چاړ کړي هسې نه چا قبر کولو کړي. نو اوسه پورې د هغې راپورټ خو چې راشي بیا به پته لګي چې چا ورسره څه چل کړی دی خو خدای دې نه کړي چې دې سره چا چیړ چاړ کړي که داسې ځناور وغیره دا قبر کولو کړي نو ښه وایي ځکه چې ماشومه ده او د مرګ نه بعد چې ورسره دا چا کړي نو د دې د وجې نه به هم ګورې په مونږ باندې عذابونه راځي او مصیبتونه او ازمایشونه به راځي. خو دعا به دا کوو چې نه په هغې سره د جادو په باره کې داسې چا د هغې قبر کولو کړي او دعا به د الله نه کوو چې نه ورسره چا زیادتي کړي. الله دې زمونږ دا بچیان چې څومره دي دا دې محفوظ وساتي. نو دا مړي چې کوم تاسو ښخ کړئ نو د دې نه هم ګورې بېغوره کېږئ ما د خپلو خپلوانو کم از کم ابتل 10 ورځې د هغې قبر ته ځای راځئ. نن سبا داسې وخت راغلی دی چې هیڅ څوک محفوظ نه دي د ځمکې نه د لاندې خلک هم ګورې محفوظ نه دي.